السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو الله دې وکړي راته روغ جوړ بیاست. ملګرو نن په دې ویډیو کې موږ زده کوو څنګه موږ د یوټیوب چینل ویریفای کړو. نو تاسو چې هر براوزر وي له تاسو سره ما سره کروم براوزر ده، هغه براوزر به کلیر ډیټا کوي. مثلا داسې بیخي لکه تاسو چې براوزر نوی خلاصوئ، براوزر چې مو کله خلاص کړو دلته زما سره خپل ایمیلونه موجود دي. ما سره زه په دې ایمیل باندې چینل ویریفای کېدل غواړم، ځکه زما چینل په دې ایمیل باندې ده. داسې مو کله خلاص کړو بیا به دا چې تاسو ته به دلته دا رقم مخ راوړي. دلته به تاسو دا یوټیوب چې لیکلی دی په دې یوټیوب کلیک وکړئ، تاسو ته به خپل یوټیوب خلاص شي. دا دې موږ ته یوټیوب خلاص شو. تاسو به په دې کونج کې به دا درې اپشنه چې دي دا په دې سرچ سر والا مثلا دغه باندې په دې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو داسې به لږ لاندې راسئ، دلته به دا ځای سلیکټ دا ځای دا به علامت چې مو کله علامت کړو ستاسو موبایل به د کمپیوټر په شان شي. لږ انتظار کوو دلته کمپیوټر په شان کېږي زموږ موبایل. ګوره دا د زموږ موبایل د کمپیوټر په شان شو. نو دلته به تاسو په دې کونج کې دا چینل ستاسو د چینل د پروفایل عکس ده، به د عکس به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو تاسو ته دا رقم مخ راوړي، دا رقم. بیا به دلته تاسو په دې چینل کلیک وکړئ، دا چینل چې لیکلی په دې چې مو کله کلیک وکړو بیا لږ انتظار کوو، دلته تاسو ته خپل چینل راوړي. دلته به تاسو په دې چینل به دا لیکلی وه، زما موبایل په اردو ده انګلیس ته واړو. ستاسو په موبایل کې به دلته لیکلی وي دلته اوس دا ده، دغه په دې ځای به کلیک وکړئ کسټمر چینل. په دې چې موږ کله کلیک وکړو بیا لږ انتظار کوو. دلته اوس ګوره دا لیک روانه ده سر والا، داسې کله ورسېږي دلته به موږ ته دا رقم صفحه خلاص شي. بیا به دلته تاسو دا سبسکرایبر لیکلي دي دا دوه په دې سبسکرایبر به کلیک وکړئ. په دې چې موږ کله کلیک وکړو بیا دلته موږ ته دا رقم مخ خلاصېږي. دلته به تاسو په دې چینل کلیک وکړئ، دا چینل چې لیکلی په دې چینل چې موږ کله کلیک وکړو بیا له هغې بعد تاسو ته دا رقم مخ خلاصېږي. مثلا دلته ورته لیکلي دی په دې ځای کې مثلا تاسو خپل چینل ویریفای دا ځای په دې ځای به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو دلته ستاسو خپل ملک او خپل نمبر دلته به دا لږ رانږدې کړئ داسې دلته اوس دلته به تاسو اول خپل ملک سلیکټ کړئ چې په هر ملک کې تاسو اوسئ هغه نمبر به ورکړئ د هغه ملک. مثلا افغانستان کې یاست افغانستان نمبر به ورکړئ، پاکستان کې یاست پاکستان نمبر. اوس مثلا بیا به دلته تاسو دلته لیکلي دغه ځای باندې چې تاسو غواړئ چې ټلیفون درته وشي او که تاسو غواړئ چې میسج درته ولېږي دلته دا دوه رقم. خو موږ ورته وایو چې موږ غواړو چې موږ ته میسج په ذریعه باندې مثلا موږ ته دا کوډ ولېږل شي، د یو کوډ درته لیږي ښه. نو دلته زه نمبر ورکوم، دا ملک سلیکټ کوم. نو ملګرو دلته به تاسو ملک سلیکټ کړئ. مثلا ما اوس دا ملک سلیکټ کړو یونایټډ عرب امارات. نو دلته به بیا تاسو په دې لاندې اپشن باندې کلیک وکړئ، په دې باندې تاسو ته به نو میسج راشي. که تاسو په دې سر والا باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته مثلا ټلیفون راځي چې تاسو ته مثلا کوډ ښیي، تاسو به دا لاندې کلیک وکړئ چې تاسو ته میسج راشي. زه دلته نمبر ورکوم، دا نمبر ما ورکړو. اوس په دې سبمیټ باندې کلیک کوم. په دې چې مو کله کلیک وکړو بیا لږ انتظار ورته کوو. ګوره دلته اوس موږ ته ولیکل تاسو ته به اوس یو شپږ عدده کوډ راشي، هغه کوډ به دلته تاسو داخل کړئ، بس تاسو کار به وشي انشاءالله، بیا به اکاونټ ویریفای شي. نو ملګرو دلته اوس کوډ ما ته راغی، زه دلته پیسټ کوم. کوډ چې مې کله پیسټ کړو بیا په دا سبمیټ باندې کلیک کوم، لږ انتظار ورته کوو. دلته موږ ته صفحه خلاصېږي چې آیا زموږ اکاونټ ویریفای شو که نه. بس دا د زموږ اکاونټ ویریفای شو.
پوره دلته لیکلي دي مبارک आपका یوټیوب اکاونټ ویریفای مثلا بس زموږ اکاونټ ویریفای شو نو دا و د اکاونټ د ویریفای کېدو طریقه الله دې وکړي چې تاسو دا طریقه خوښ سوې وي نو کوم چیرې زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ پښتو ټریک چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن هم وایي چې زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي تر بلې ویډیو په الله سپارم السلام علیکم